چې څو پورې زما او ستا په دعوت او په بیان کې د سپینګیري او د کشر او د مشر او د زنانه او د ماشوم فرق موږ نه کړی هغه وخت پورې زموږ بیان اثر نه کوي. اوس یو سړی تا سره بحث کوي سپینګیری نه مني مسله تو د قرآن او حدیث دلیل بیانوه هغه ته زما خواهشات تاسو نه منئ ته بېادبه یې دا سپینګیری دی دا مشر دی دی په طریقه پوه که دی په خبره په ښایسته اندازې پوه که که پوه شو ډېره ښه که پوه نه شو تا حجت قایم کو که نور څه نه شي که نه که نور څه نه شي همدقه سپینګیری به په یو ځي کې ویي که مسله والا نه منم که نه منم خو ښه د سړي زوی او نر زوی د نر زوی او د سړي زوی او ادب پکې و احترام پکې و د هر چا مخ ته به وردانګي نه د علیم مخ ته وردانګه د مشر مخ ته وردانګه بیا مشر صرف هغه سپینګیری نه لکه اوس یو سړی د علاقې کې ول الله عزت ورکړی حکومتي مشر دی یا جیدادي ډېر دی مشر دی یا هر څه چیز د ده سره چې خبره کوم د هغه به یو انداز بیا خپل ته جوړوي ته را سره کښېنې او داسې خبره کوي لکه څنګه چې د عامو سره کوي نو دا نور څه وایي دا چې نه د تقوا نه او نه د دین نه خبر دي موږ دا نشو کولی موږ دنیا پرستو ته ادب مدب نه کوو ځان به داسې تقوادار کړي خبره به په ادب او په احترام کې ستا کار د خبرې بیان دی ما اوس د ماسخوتن منځه کې ایتونه ووي دا مې هم دې دپاره ووي موضوع سره برابر وه ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه ای پیغمبره رابله د خپل رب دې لارې ته خلک په حکمت سره په ښایسته انداز سره وجادلهم مناظرې ته که پکې ضرورت راغی مناظره مو که خو بالتي هي احسن هغه به په ښایسته طریقې سره کوي نو ادب او ادب